الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ بعض خلق دی چیغی صرف د دنیا پا تکل کی دی د پیسے پا لالچ کی دی ټوله منډه او ترړه او ورځ او شپه دنیا پسې او که د الله نه غواړي دنیا غواړي آخرت یېري الله یېري خپل عبادت یېري. الله فرمایي دې خلقو له دا دنیا ورکوما بالکل پورا په پوره ورکوم چې دې دنیا پسې او دې دولت پسې منډه وي او سرګرداني نه ولې ورکوم. نوفي إليهم أعمالهم فيها کدی کم منس کئی یا کم نکی کئی یا کم روجنی سی یا ما رضا کئی او زما عبادت کئی خو یاره مقصد تے زما رضا و خیرت نی دنیای نو دل داغا عمل اجرم پا دنیا کی ورکوم داغا منزو داغا و دسو داغا روجی اجرم پا دنیا کی ورکوم خ پیسہ ورکوم خ دولت ورکوم وهم فيها لا يبخسون پټي کمې بنی بکی او چې خیرت تلاړ شي نو چې کوم عمل دلته د دنیا او د دولت لپاره کړی دی هلته به بیا اسمنی خالی عملنامه بلاس کې ملاویږي. ورونو دنیا نه بغیر هم د انسان جون نه تېرېږي بې شکه ځکه دنیا کې چې سړی اوسېږي ډوډۍ غواړي خېټه د انسان سره بچي د هغې له به پیسه پیدا کوي کور به ځان له جوړوي پټۍ به ځان لالي دکانداری به کوي نوکری به کوي زمینداری به کوي خامخا دی به څه نه څه د دنیا یو عمل به کوي بې د هغې نه کار نه کېږي دنیا بې دې نه چلیږي نه. دنیا خو د اسبابو ځای ده که یو سړی یو ګوټ کې ناست یو کینې او خپل عبادت کوي هم زمونږ په الله یقین ده چې الله به روزي ورکوي لیکن دنیا د سبب ځای دی دی به خامخا ځان له څه نه څه لاس او خپې وی خو الله به نه یری ګورې اخرت به نه یری بلکې یو سړی که ځان له عبادت کوي او بالکل دنیا ته نظر نه کوي دا هم د الله نه دی خوښه. دنیا وګټه حج به پکې وکړي دنیا وګټه زکات به ورکړي بل فقیر لا دنیا وګټه جومات به جوړ کړي دنیا وګټه چې د خپلو بچو له دې روزي ورکړه دې کې هم ثواب دی. و آخرت بغواړي منهم من يريد الدنيا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما له في الآخرة من خلاق. بای سړی یا الله دنیا راکې خدای نه سوال کوي یا الله دنیا راکې یا الله پیسې راکې ور بکم خو آخرت کې به سم نی. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله دنیا راکې و آخرت هم راکې او بیا د جهنم د اوره من بچ کې الله وی دې خلقو له به پورا اجر او ثواب ورکوم. نو دنیا به هم ګټي خو الله به نه یری دنیا کې ګټه وټه او تجارت د حلالو کوا کسب حلال عبادت ته په دې باندې نوټونو باندې هم لیکلي دي کسب حلال بعینه یقینا عبادت ته خو آخرت او الله به نه یری الله او رسول او کتا و پسې واغشته پیسې پسې یو عام رواج دی نن سبا هغه د سود رواج دی د سود خلک د پیسې دپاره لګیا دي سودونه کوي عام معمول نن جوړ شوی دی پیسہ کې وسړی په بینک کې کېږي په سود علي دې دپاره بینک کې دی چې د په سود علم
منافع ورته وي، انټرست ورته وي، بل نوم ورته وي، بل نوم ورته وي. خو بینک کې کیدی او میاش په میاش یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې پس ورځي او د هغې نه خپل سود رالی، وی پیسه مې په پیسه ده او تنخواه مې چالو ده. 10 لکه دی او 6 لکه دی او 15 لکه دی بینک کې ښودي دي، میاش په میاش ورځي او 3000 او 10,000 او 20,000 رالی، دا داسې ته ګڼې لکه دا زما تنخواه ده او پیسه مې په پیسه ده. دا سود دی. بعضې خلک بل انسان له پیسه ورکي په سود، یاره دا 1,00,000 روپۍ در کوم خو میاش پس به ماله 1,00,000 او 20,000 روپۍ راکې. دا 2 لکه او 3 لکه در کوم خو میاش پس به ماله دې پسې 20,000 راکې. او که میاش پوره شي او نه نو سود در سود بیا کوي، اوس به پسې 10,000 نور هم راکې. دا سود دی. سود عربی کې ربا ورته وایي. اوس د سود متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده وقال وهم سواء. کم سړی چې بل سود ورکوي د بل نه اخلي، کم پکې لیکون کې دی، کم پکې گواه دی، دا ټول په ګناه کې برابر دی. او ګناه څه ګناه ده؟ داسې ګناه نه ده چې دله به الله 1 کال جهنم ورکي، 2 کاله جهنم به ورکي. نه، نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله، په دې خلقو دې د رب العالمین لعنت نازل شي. خیرې ورته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. سود ډېره خطرناکه ګناه ده، ډېره خطرناکه. یو لوی بزرگ تیر شوی دی حبیب عجمی رحمت الله علیه. په دې بزرګانو کې لوی بزرگ دی او د طریقې قادریه او د نقشبندیه په دې پیرانو په دې بزرګانو کې په سلسله کې یو لوی سړی، یو ولی الله د زمانه، یو عالم، یو نیک انسان تیر شوی دی. ابتدائی حالات داغه لیکي چې دی سود خورو، سودونه به کول، بلا دولت او د مال خاوندو. خود لا یو فیصله خځه سره کړې و چې خځه خپل کم مالم دی دا به نه خورو، چې کم سود دی ابه په ځانم لګو په بچو بم لګو. ډوډۍ به د سود خوړه، خپلو پیسو له به یې ګوتې نه وړې، جامه به یې د سود اغوسته، خشاک به یې د سودو، او ډېر زیات مالدارو. که چاته به ضرورت راغی لکه ما ته د قرضې ضرورت دی، حبیب جمیله ورځه دله به راغی چې زما پیسې پکار دي، د به یو خپله فارموله به، یو خپل طریقې کار به، څومره پکار دي، دومره زره پکار دي. ښه زما خو دا طریقه ده چې دا به والې میاشت پس په دومره پیسې به مې په پیسو وي، میاشت پس په دومره پیسې راکړې، او دا به دې نیټی. او که هغې نیټې له دې خپلې پیسې راکړې ښه پخه کني نو بیا به هغه سود زیاتېږي. جي بس مجبوري ده. نو مونږ خلک دې ته مجبوري وایي. جي مجبوري ده. نو څه مجبوري ده؟ مستی مه کوه که نه، مجبوري ده کمې ده. مستی مه کوه، په خپله نفقه چې الله کومه در کړې ده په هغې خپله ګزاره کوه، هېڅ مجبوري نشته. دا چل به ده، یو له سود، بل له په سود، بل له په سود، بل له په سود. کور ته یو ځل راغې او ته یقین وکوئ چې په لاره به ته په لاره نو دا سړی چې دا څوک سود کوي او سود خوري د خلکو هم ګوره ډېر بدي شي. هر سړی وایي چې یاره دا 3 لکه روپۍ دې ما له قرض حسنه ولې نه راکوي چې قرض یې راکړي، چې دا 3 لکه روپۍ راکړه او ما منه پکې میاشت پس 20,000 زیاتې غواړي. دا خو سخت ظلم کوي. خلک وایي لکه ډېر لوی ظالم دی دا پلان کې، سود خور دی. نو چې په لاره به روان و دا ماشومانو به یو بل ته ویل لکه هغه دی هغه سود خور را روان دی. نو دی یو ځل په لاره باندې روان دی، نو ماشومان لوبې کوي، نو یو بل ته وایي هغه سود خور را روان دی. ده واورېدل، ځان یې پرې نه غرضه کړ. بل ورته وایي دې خوا شه دې مړه، هسې نه رده سوري لاندې نه شي، که د ده سوری در باندې ولګېده نو ګورې دا هم د الله قهر او غضب دی. دا خبرې واورېدې چې کور ته راغې ښځې ته وایي ډوډۍ، او دا سودخور ډېر کنجوسه مي، د ده خوراک په کور کې بغیر د دال او د کچالانو نه بل څه نی. وخت کې د ده او د بچو ټول په کچالانو زیړي. دا خدای شان دی، بل شی په خدای نه خوري. پیسه ډېره ده، بینک به ډکي، ځمکې به یې، کارخانې به یې، دوکانونه به یې، خدا الله شان دی. زیړ لاوڼ او زیړ کچالو دا به خوراکي، بل شی به خوراک نه دی. وخت کو ته ګوره تک زیړ به یې زیړ. چې راغې کور ته خوراک ته شته و دی کنجوسه ښځه ورته وایي تا راوړې څه دي؟ بلا پیسه ده بدبختانو، په ما دې بنده کړې ده، په ځان دې بنده کړې ده، او دا دې لازمه کړې ده چې د سود پیسې به خورو. نو بس سره وړو د سود مس اسم نشته. نغدې پیسې پرتې دي په هغې نه راوړې، سود ته خبرې بندې کړې، چا هم د سود پیسه نه ده راوړې. وایي ښه ودرېږه صبر وکړه. لاړ یو سړي پسې چې پچې سود پورې دی، راوړه ماله شابه
یې نشته خشاک راکول هغه نه پن خشاک راوړ بل ورغه داغه نه سودا راوړه بل ورغه داغه نه بل شی راوړه غوښه باندې کړه اسی وی چې نشته ناشته کې نشته یو پیسې مونږ لګېدو په سود باندې د خلکو نه پاغه سود کې دا غوښه هم راوړه وړي مراله خشاکم راغه شابه غوښه پخه کا یو غوښه باندې کړه سمسه پکې والا غوړي مړی پکې ورواچول خزه خاون ناشتي سوالګری راغی دروازې ته ودرې د خیر راوړی خدای مو بخا خامخا دا سوالګری ګرځي په دنیا کې نو خیر راوړی الله مو بخا خزه پاسې دا اورېګه څه کوي سوالګری نه کاسر عالمه دا غوښه پخښوي چې لګون دی یو شی ولا ورکم لري شوی کینه موږ سوالګرو له خو نه پخ کړ هغه له आवाज ورکړه چې دا بل دی غواړم مونږ کله سم نشته دا مسله وره سوال چې یو سړی درنه وکيو د الله په نوم درنه وړي بعض خلک د الله نوم درته واسطه کی د خدای په نوم یو شی راکا ورکا ولا او کسد سرنی نو قران حکیم کې الله فرمایي نبی علیہ السلام ته اما السائل فلا تنهر سوالګری برټینا بعض خلک سوالګری رټي دا غټ وجود دینه ولې مړه ځان له کسب کوا ځان له ګټه کوا سوالګری برټینا غصه به وته نه کې کسد سره ولې ورکا اکسد سره نو یاد سره دیو نه ورکه زره سره دیو نه ورکه مثلا ځکه بعض سوال عادتمن خلک می وری نو وی دا کسبی او نن سبا خو الله دې رحم وکي خو په خاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي او ماشومان په غږ کې نیولي او داسې زنانه په خاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بل یو سوال باندې کړی او ګرځي ګوري دا هم شته پیغلې جنکۍ به د لاس نه به دې نیسي لستوڼي نه پرېږدي دې نه چې مال یو شی راکړه کاروباري سوالګر ورته وایي سوالم ګوره ډېره لویه ګناه ده انتهایي لویه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی د الله رسوله سوال یې ته وکړه ماله څه شی راکړه نبی درته څه دي وی جي یو راکړه یو زوړ څادر دی کند وته مونږ وایو دا زړه شړی زوړ څادر یو زیمو یو مې ښځه ده یو څادر دی هغه څادر ځان ته په ځمکه واچو زه او ښځه مې پې سملو د پاسې په دان راړوم نو دقه یو څادر یو د لرګي یو جام دی بس دغه یو څادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې نور اسم نشته وښې دواړه راوړه هغه لاړه هغه دواړه یې راوړه د نبي علیه السلام مبارک حکم حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول وی دا څوک من یشتریهما بدرهمین څوک به دا په 1 روپۍ والی یو صحابي فرمایي زما په 1 روپۍ شو نبی علیہ السلام او فرمایل من یزید علی درهم څوک به درهم نه زیات ورکړي 1 روپۍ نه زیات څوک ورکړي مونږ چې بولی ورته وایو دا بولی دا نبی هم په خپل کړی ده څوک درهم نه زیات ورکړي بل صحابي زما په 2 روپۍ شو 2 نه زیات څوک اخلي چې هغه ګونه کوي هغه ستا په 2 روپۍ شو هغه د لرګي کاسه او هغه زوړ څادر کن هغه په هغه صحابي په 2 روپۍ خرڅ کړل دی مالک ته وایي دا چې څوک سوالګری و وی لاړ شه او په دې باندې بازار کې تبر والا مال راوړه یا ترخز والا مال راوړه هغه لاړ بازار ته په هغې باندې او په نیم باندې یعنی په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور ښځې له خوراک والا هغه لاړ په هغه 1 روپۍ باندې خپلې بیبي له خوراک واغېشته او په هغه 1 روپۍ باندې تبر واغېشته وی یو سره خوراک د ښځې ته کېنه او ته راځه خوراک یې وړو بیبي ته کېښود دی راغی حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک ورته په خپل لاس په هغه تبر کې لرګی واچو لکه خو د اوسپنې تبرې لرګی پکې اچوي نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک په کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګی واچوي نو هغې کې به برکت ولې نه وی زه لاړ شه چې د 15 ورځې یوه هفته دې ونه وینم شابه ځه لرګي په ځنګل کې خشاک کوا هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم ځه هغه صاحبه تبر واغېشتو هغه عمل یې شروع کړ ته به خشاک به یې کو راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو بیا به تب بیا به یې خشاک کو راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو هغه موده چې راغی نبي علیه السلام نه راغی د الله رسوله ما خو دومره پیسې ګټلې دي وی لاړ شو اوس ښځې له څادرم والا جامې والا ډوډۍ والا لوښي والا عمدقه عمل چې دا کوم مې راته خوړی دی عمده عمل کوه سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده
سوال څه شي د نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګری وي د قیامت پر ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه نی او اډوکې به پرې ځلیږي، غوښه به نی، تش اډوکې به وي. که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به داغونه وي، که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به وي، که چا د هغې نه زیات کړي بلکل غوښه به پرې نه او د قیامت میدان کې دقسې ذلیل او رسوا به ولاړې. سوال دومره خطرناکه ګناه ده. عرفات میدان کې یو سړی راغی او سوال یې کو، خدای مو بخه خیر راوړی. هر قسمه خلک د عرفات په میدان کې سوال یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړه، په دوره باندې یو څو غزاره وو. په داسې میدان کې ته د الله نه ما سوا د بل چا نه سوال کې، دا میدان ته خو ګوره. سوالګرې رټلې نه دي، خو هغه له زورنه ورکوله چې اخر په داسې میدان کې چې د عرفات میدان دی، دا خو د هغه میدان دی چې د الله نه به پکې غواړې، نو په داسې میدان کې هم ته الله پرېږدی او د الله نه ما سوا د مخلوق نه سوالونه کوې. سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. ګورې نو دا چې کوم عادتمند سوالګري دي د لاس نه به دې نیسي، پرېږدي دې نه، زنانه دي صاحب، بلکې ما اورېدلي چې بعضې پکې د قصده د لاس او د خپې ته پلستر اچولي او ځای په ځای ناست دي. دا څومره د شرم خبره ده، څومره د بېعزتۍ خبره ده. غټې غټې ښځې به او کاغذونه به یې رسي، اسپتال کې مې زوینا جوړه دی، د قصده به وایي دا ماشومان مې یتیمانان دي. بدبخت نو ولې وله بې ځایه پلار وجنئ او چېرته پردي ماشومان یې رانیولي او ګرځئ به. بلکې داسې هم شته، الله دې مو ساتي، داسې خلک هم شته ما ته پته ده چې هغوی دا ماشومان تختئ، دا واړه دی له لاسونه او خپې ماتې کي، دا وله کاږه کي او بیا دوبۍ ته او لندن ته او نورو ملکونو ته سپلی کوي او په دې فوټپاتونو باندې غورځولو پیسې پې ګټي. دا ځان له مستقل کاروبار دی. لاس وله کوک کي را ماتې کي، خپه وله کاږه کي ماتې کي، په یو بلې خرڅ کي او دوبۍ کې کینولي او صاحبه په یو په ځای کینولي او سړی ورته شاته پټ ولاړ او په هغې سوالونه کوي. یاره خو حکومت د سعودي عرب دی. هلته د حج په دې موسم کې بعضې خلک سوال کوي، دا سوډان والی عموما دا تور تور، دا واړه واړه، دا تور تور خلک، چا لاس کوږي رپی یې، چا خپه کږئ، خو چې د هغه د سعودي پولیس پې راشي هغه سپینه جامه کې وینیسي، مجال شته که څوک یې اخلاص کړي. بیا موږ بله مونځ کوو په دریم چت کې او یو زنانه وه او سوال یې کوو، سپینو جامو کې پولیس ناست و، پې راپاڅېدل او کلک یې ونیو، یو کسو او زنانه یې ونیوه. هغه زنانه چغې جوړې کړې او ملګري نورو ما ملګري موله رالل، زمونږ هم پې رحم راغی، موږ مسافره ده. هغه پولیس والا ته مو وویل چې یاره داسې کار ده چې خیر دی او بیا به نه کوي او پرېږدې، او مونږ ته هم غوسه شو. بس زه هغه وارلس راویست او په هغې باندې اطلاع ورکړه چې کتل څلور پېنځه پولیس ورله رالل، بس کلک یې ونیوه بویه تله. ما بیا تپوس وکړم دې سره څه کوي؟ بس دا اوس جسټې به کښېني او خپل ملک ته به ولیږي چې زه خپل وطن دلته چې څه م خوښی کوې، دلته به سوالونه نه کوې. سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. نبي علیه السلام فرمایي ید علیا، اوچت لاس د ید سفلا د لاندې لاس نه بهتر دی، چاته لاس مه نیسه. لاس اوچت که بل له ورکړه وکړه. نو دا چې کوم چې عادتمند سوالګري دي که نه او تا ته پته ده چې د دا کاروبار دی، بلکل زه یم چې وله ټکه ورنه کوي، د هغه سره په هغه سوال امداد دی، مه ورکوه، خو رټی مه. لکه قرآن حکیم کې صفا راغلي چې ګورې سوالګرې به رټې نه، رټه مه، خبرې ورته که نصیحت ورته کوې وکوه ته، خو رټی مه. او دا چې کم سوالګري دي چې د دوی کاروبار ته جوړ کړی دی چې یو پیسه یو ټکه وله ورنه کوي، بلکل وله مه ورکوه. بعضې خلک دې مدرسو له چندې غواړي، یا جومات له غواړي، دا سوال کې نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په موقع باندې فرمایلي، دا خو یو خاص سړي ته لاس نه نیسي چې شا به ماله پیسې راکړه، دا خو وایي چې وروره جومات جوړومه. که څوک مسلمانان په دې جومات کې امداد کوي، د جومات سره تعاون وکړي. نو بعضې خلک د زړه نه غواړي چې د جومات سره امداد وکړم، خو موقع ورته دي، تا ورته موقع ور یاده کړه. مدرسه ده جوړه ده، هغې کې د لنګر ضرورت دی، هغې کې د استادانو تنخوا ضرورت دی، په هغې خو ټول لوی دین چلېږي په دغه چنده. که دغه چنده بنده شي، مدرسه بنده شو، ستا ټول دین بند شو، نه بلې د قرآن خدمت وشي، نه بلې د حدیثو خدمت وشي، نه بلې د نورو کتابونو خدمت وشي. لکه دغه استادان هم خامخا بچي دي، ډوډۍ غواړي، دغه ماشومان طالبان دي، هغې ډوډۍ غواړي، کتابونه غواړي، مدرسه کې درې غواړي، پکې غواړي، بجلي غواړي. دا په هغه سوال کې نه راځي چې کم د خلکو نه ته لاس نیسي او ځان له دې پیسې راغونډ، دغې کې نه راځي. خو یو شی دی، که جومات له چنده غواړي یا مدرسې له د ذلت په نوم به ګورې هغې کې هم نه غواړي.
بعض خلق هغه چندې د ګناه چندې کوي درته ښیم د ګناه څنګه لوډ سپیکر باندې به سوزکي باندې به لوډ سپیکر وتړي یو کس به مخکې ناستي 4-5 ماشومان به په دې بازار ګرځي نعت به وایي او تلاوت به کوي او خدای مو بخښه شا به چنده ورکړي او پلانکي ځای کې مدرسه ده که د هغې مدرسې تاسو معلومات وکړل نو هغه مدرسه ګورې اسم نی ټول دروغې ګپ شپې چې صحیح مدرسه یو د دین خدمت پکې کوي نو به چرته هم داسې ونه کړي چې لوډ سپیکر به په سوزکي وتړی او کوڅو کې به ګرځي او چغې به وایي او لویه ګناه ده ولې ګناه ده دا سوزکي د ورځې څومره پیسې ته اخلي نن سبا سوزکي چې سار په مخه کې تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ګرځی خامخا شپږ 200 روپۍ به تېلي دغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځی نو 50 خو به خامخا یو کس ته ورکوي که نه نو 600 ته سوزکي واغېشتې 50 یو ماشوم واغېشتې 50 بل ماشوم واغېشتې 200 شوې ډوډۍ به څونه خوري 100 روپو خو به ډوډۍ هم خوري 800 شوې دې به څونه پیسې ګټي دې 1000 روپۍ مثلا نو ګټي ځه چې 1000 ګټي نو 800 ته یې خوا لاړې 200 پاتې شوې دا چې کم چغې وایي دغه چغو والا دا بړوا دې به سایلي دې خو هم هسې چغې نه وایي دغه بړوا په هغه 200 کې نیمه د هغې دا درته صفا خبره کوم نو 1000 روپۍ د قوم نه غونډې کړې د مدرسې او د جومات په نوم 100 روپۍ جومات ته لاړې او دا 900 ډب ته پرېوتې هغه سلم کله چې څوک جومات له سوزکۍ ګرځوي که د هغه نه زیاتې شي د انتهایی ظلم او زیاتې دی دغه چنده ګناه ده بلکل قطعا د دې خلاف چې دا په کوڅه په کوڅه او بازار په بازار د دین پوره سپکاوی دی اخر د اغیار د نور دینونو والا عیسائی یهودي دا به څه وایي چې د اسلام دونه سپک شو دا مسلمان دومره ذلیله دی چې د خپل جومات دپاره د خټو په جومات کې اوسېږه که نه په خپله محله کې دننه چنده وکړه د خټو جومات دننه جوړ کړه د خټو مدرسه کې سبق وایا نشي کولی پرېږده بلا مدرسې نورې شته لیکن داسې مه کوه د ذلت چنده به قطعا نه کوې دا ښه خبره نه ده کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سوالونه کول دا بلکل غلطه خبره ده دا ښه خبره نه ده تا ته پته چې یو مسلمان سړی دی د چنده ورکوي ښه سړی دی هر چاله ورکوي ته ورله چې زما مدرسه ده وروره که څه امداد ورسره کولی چې ما سره نه ده ما مدرسې سره دا بیا خیر دی دا څه بده خبره نه ده خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه ده خبل هم درته وویم زمونږ د طالبان د وظیفې چې غواړي په دې جوماتونو کې دا هغه حرام سوال نه دی وظیفه غواړي دا خو وروره ته وایې چې زه ډوډۍ در کوم د محلې خلک وایي چې زه در کوم خو یا به ماشوم وینه چې دلی در وړي یا هر وخت جومات ته وړل ګراني نو بس د دغه طالبانو دغه قوم دا خپل منځ کې یو خبره وي چې راشي نو هغې پې پوه وي که په خولې هم نه وي نو هغې پې پوه وي چې زه خو ډوډۍ د جوارو غرمه او ماښام ورکوم یا نیمه ورکوم ما څه ماشومان به یا وي یا به نه یا به یې در وړي یا نه نو ته یو خپل طالب را لېږئ او ماشومه به یې در وړي دا د خلک په خپله ورکوي خو صرف هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي دا هم خیر دی خو عام سوال کول زنانه ماشومان لوی کاروبار قطعا چې وله ورنه کوي د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی خو رټې به نه نو سوال کول دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده ګناه سوال به نه کوې نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګرې راغې او حبیب اجمي په کور کې ناست ده ول اواز ورکړ خیر راوړی خدای مو بخښه زه مړه وایي زمونږ تاله دا غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوه اسم نشته هغه رخصت که چې ښځه ورله غوښه و پخ شوي راواله چې ورله کاسې یوړله او سمسه یې وردننه کړله او خورو یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه ده سره وینه ده ای سړي ته راشه دا کټوۍ خو مونږ باندې کړې وه سړي دا ښځې دا غوښه به پوره نی اینځلې نه غوښه اینځلې ده ته راشه وګوره چې سمسه یې راوچته کړه ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه خوروا وه هغه ټوله وینه وه ای کنجوسه ښځه ورته وایي بې خونده ظالمه سوالګري لري خپل حق ورنه که پروردګار رب العالمین دلته هغه خوروا په وینه باندې بدله کړه او ګوره نبی علیه السلام مبارک زمانې ته مو څه ګوره حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو بی بی مبارکې ته فرمایي د خوراک څه شته ویاو لږه غوندې غوښه یو ګاونډی راوړې ده او ما ستا دپاره په تاخ کې ایښودې ده چې تاسو راشئ ځکه نبي علیه السلام په کور کې خو به اور هم نه بلېده کله به خوراک و کله به نو ما هغه غوښه په دې تاخچه کې ستاسو دپاره صاحب سنبال ایښودې ده
ورګه هغه دل عالم چې هغه وخوري. ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي چې کله ورله تاخچې ته ګوتې کړې نو غوښه نشته، چې وې کتل د غوښې په دې سپینه بکره پرته ده، کاڼې پروت دی. حضور پاک مبارک لراله ما خو صاحب دلته غوښه ایښودې وه، اوس هغه غوښه نشته او د هغې په دې دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی. وی دا ولې څه چل خو به دې نه کړې؟ وی صاحب یو سوالګری راغلی و، هغه اواز وکړه چې خیر راوړی خدای مو بخه، مونږ کله کور څه نو دغه غوښه وه. وی ما دې هلکې وې چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبي علیه السلام مبارک به څه خوري، ګوره ځان له نه چې زه به څه خورم، صرف د نبي علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه زه دې سوالګري له ورکړم، نبي علیه السلام مبارک له مې ایښودې ده. وی ما هغه سوالګري ته وویل چې تا باندې د الله رحم وکړي. هغه اواز وکړه څه شی راوړی چې الله د باندې رحم وکړي. ما اواز ورکړه چې په تا د الله رحم وکړي. ګوره دعا یې ورته وکړه، نه یې رټلې دی، نه یې ورته سپکه خبره کړې ده، او غوښه یې وله ور نه کړه په دې خیال باندې چې نبي علیه السلام مبارک له به وساتم. حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري له خپل حق ورنه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه. هذا ته خدای وښوله، سوالګري د خپل حق ورکوه. ما له به دې نه ایښودې خو سوالګري له به د خپل حق ورکړو، دا د هغه حق و چې سوال د الله نوم یې واخېسته او شی د نه وغوښته. زه اکثر طالبانو ته وایم وایم داسې صورتحال دی چې مونږ نه هم خلک سوالونه کوي، نو زمونږ مال په کاڼو نه بدلېږي. مونږ هغه غوښه خورو، خوړه راله د کاڼي خوکي که نه، داسې ده که نه ده؟ هغې ته خو یې په تاخ کې وښوله چې دغه غوښه په کاڼی شو، په هغې خو خدای هغه نه خوړله. مونږ خو یې خورو، مونږ له په کاڼي نه بدلوي، خو دننه وجود کې دې کاڼی جوړ شي، لونم سخت شي سخته. قسم دې بیا پردې مال راته هېڅ هم نه ښکاري، پردې ځمکه راته هېڅ هم نه ښکاري، پردې دولت راته هېڅ شی هم نه ښکاري، پردې حق راته هېڅ هم نه ښکاري. دا څېړنه هم کاڼی جوړ شي کاڼی. نو د سوالګري یو خپل حقي بهر کې هغه سوالګري له شی ور نه که نو هغه چې څه وه هغه ټوله ښوروا د هغې نه تکه سره وینه جوړه شوه چکه. ښځه ورته وایي چې سړیه حبیبه بس د الله لحاظ او خاطر وکړه، مال دې ډېر زیات دی، بس د دې سود نه توبه وباسه. ګورې سود ډېره لویه ګناه ده، توبه ترې وباسه. ام د نر بچې ووایي ښه ښځې ما نه خلک هم ډېر نفرت کوي، په ژړا شو، خلک هم نفرت کوي. وختي چې په لاره را روانو نو یو ماشوم بل ته وایي هغه سودخور را روان دی ډډې ته شه، بل ماشوم وایي د رسولي نه ګورې ځان بچ که. ښځې خلک هم نفرت کوي، اخرت کې به الله هم نفرت کوي. باس ته نن نه زمونږ توبه ده د سود نه، خو توبه په سچه توبه وویسته او اعلان یې وکړه، اعلان وی چې چا نه ما سود اخیستي راشئ ماله ټول، څومره سودونه مې چې اخیستي راشئ ټول سودونه درته واپس کوم. چې څومره سود یې د خلکو نه اخیستی و، یو په پایي باندې خلکو ته خپل سود واپس کړ، 10 کاله که 20 کاله دا ټول سودونه ټول مال یې پکې لاړ ختم شو. زه دې خوار او غریب پاتې شم، خو باز د سود نه مې توبه ده. یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دی که نه، نو ماشومان هقسې ولاړ دي چې دا توبه یې ویسته، الله ته بزرګ جوړ کړ، الله ته عالم جوړ کړ، سودونه خلکو ته هغه حرام واپس کړل. یو ماشوم بل ته آواز کوي دا سړی وګوره څومره نیکی دی، مخ نه سینګ شغلې خیږي. یو ماشوم بل ته وایي، بل وایي ته راځه یو پټې ورته ورنږدې شو، که د ده سوری را باندې پرېوت ام به م الله وبخي. ګورئ الله د هغه ماشومان وړه کې واچوله، که د ده سوری را باندې پرېوت وختي سوې 2 ورځې 10 ورځې مخکې سوې، که د ده سوری را باندې ولګېد ګورئ الله به مو نه بخي، قهر به نازل کړي. اوس څه وایي که د ده سوری را باندې راغی نو ګورئ الله به مو بخي. رب العالمین ته حبیب جوړ کړ، حبیب عجمی. هغه سړی زمونږ د احادیثو په استادانو کې ګورئ لوی استاذ دی. د سلسلې قادریه وګوره بزرګان، او د سلسلې نقشبندیه بزرګان سلسله وګوره، په هغې کې د پیرانو پیر دی، په دغه سلسله کې نوم راغلی دی. په سچه یې د هغه سود نه توبه وایستله. نو وروڼو سود ډېر خطرناک شی دی، ګورئ خطرناکه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، 2 حدیث دي. معراج ته چې لاړم یو سړی مې ولید، د وینو په سور سیلاب کې ولاړ دی، د وینو سور سیلاب، او داسې سور سیلاب دی چې خوټ کېږي، او بل یو سړی په دې غاړه ولاړ دی. دا دریاب کې چې سیلاب کې کوم سړی دې غاړې ته راځي نو دا بل سړی په کاڼي په دا خوله ولي، نو د دې کاڼي کې دونه زوري کې د دریاب دې منځ ته ورسوي، چغې وباسي، نو بیا را روان شي د دریاب دې غاړې له راځي، نو دې بیا په کاڼي ولي، نو کاڼي کې دومره زوري چې په دا خوله ولګي او د دریاب دې منځ ته ورسي، دې غاړې له راځي او دې په کاڼي ولي او په خوله لګي. دې دریاب کې د غاړې ته نشي راته دی ولي، وې دا ستا د امت سود خور دی جناب، کوم چې سود کوي، او دې د قبر عذاب دی.
قیامت نه پس الله به ګوري ورسره چې څه کوي. خدای د قبر عذاب دی چې مړ شي دا څه چل به ورسره کېږي. او بل حدیث کې په مشکات شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي رأیت لیلة اسری بی د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. معراج په شپه ماته الله یو منظر وښو، یو قوم مې ولید. رأیت قوما بطونهم کالبیوت، د هغې خېټې داسې وې لکه د کوټو په شان دی، خېټې دومره غټې وې لکه د کوټو په شان دی. فیها حیات مارانو پکې دننه، او دا ماران داسې و چې د بار نه ما لیدل. دا خېټې لکه د شیشې غوندې وې، لکه د کوټو په شان خېټې و، دننه پکې ماران دي. او دا د بهر نه ماته ښکاري. د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه چې دا څوک دي؟ دننه پکې ماران دي او چجې وی او خوراک پکې کوي او دی چغې وی او جاړي ورته او لکه کوټو غوندې غټې خېټې، دا څوک دي؟ وی هم اکلت الربا، دا سود خواره دي، سود خواره، دا سود خواره دي. نو سود ډېره خطرناکه ګناه ده. او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي درهم الربا یأکله الرجل وهو یعلم، 1 روپۍ د سود د یوه او یو سړی یې خوري. د سود 1 روپۍ د یو سړی یې خوري، دته پته ده چې دا د سود روپۍ ده. 1 روپۍ د سود دی یې خوري، دته پته ده چې د سود روپۍ ده. اشد من 36 زنیة، د دې سزا د 36 زناکارونه زیاته ده. نبی علیہ السلام فرمایي 1 روپۍ سزا، 1 روپۍ سزا. ګورې زه نه وایم، د دواړو جهانو سردار فرمایي د 1 روپۍ سزا دومره ده لکه 36 زناګانې چې انسان کړي، بلکې د هغې نه زیاته ده. اشد لفظ د هغې نه زیاته ده. زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی، عبرت دپاره دا مې شوی، نوم یې نالم او نه یې خیم، ځکه په مسلمان پردا چول پکار دی. میږي چې کم ځای وي او د هغې نه یې دومره خاوره په دې 2 ګوتو راواغېسته او د میږو په سوړه دې واغېسته، میږي به دې تښتي، میږي به دې تښتي. په دې 2 ګوتو چې دې خاوره راوړه، 2 ګوتو باندې، او په میږو په سوړه دې واچوله، میږي به نه ټینګېږي، تښتي به. سودخور پکې لاندې پروت دی. په دې قبر کې اور بلیږي په سودخور اور. خو مونږ ته څه پته لګي؟ او قرآن حکیم کې الله فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سود د الله او د رسول سره جګړه ده، جګړه د الله جنګ ته وایي تیار شه که سود کې. او ته پیسه به مې ډېره شي، نه. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، خیرات وکړه نو ډېرېږي به پیسه، سود سره کمیږي به. ظاهر کې به د پیسه ډېرې برکت به پکې نه، سوړې به ورته کولو چې کله به د زوی نه جوړي هغه بس غلی پیسه به پې لګي، کله به د ښځه نه جوړي هغه بس غلی پیسه به دې پې لګي، کله به ورته مقدمه جوړئ، کله ورته بل غم به جوړي، کله به ورته بل غم جوړي، کله به ورته بل غم جوړي. د سود پیسې وي به ډېرې ختمېږي به، برکت به پکې نه. دا زه نه وایم، الله وایي، الله چې دا به ختمېږي، برکت به پکې نه، صدقه زیاتېږي. الله وایي دنیا نن په سود نښتې ده، پیسې په بینک کې کېده او تنخواه راله راځي. دا تنخواه را که دا سود دی، منافع ده، انټرست دی او پلان کې دی او پلان کې دا ټول سود دی، سود. او که سوچ دی او که سوچ نو ګورې تاوان دی هم دی پکې. که د سود دپاره د پیسه په بینک کې کېښوده، ټیک ته تا په یو 10 کاله په دغه 1,00,000 روپۍ تا 10 کاله سود واغېشته، لیکن د هغې 10 کاله پس د هغې 1,00,000 روپو حیثیت ته وګوره څه ته جوړ شوي. اوس چې په هغه 1,00,000 روپۍ څو مرلې پلاټ کېږي، نو په هغه 1,00,000 روپۍ 10 کاله پس د هغې په 4 حساب نه کېږي. دلته دې بیله خو که ته پې پوهېږې. نو سود نه ګورې رونو ځان ساتئ، بلکل. که چا کړي مضبوطه توبه وباسئ، او که چا نه ښکاره سود اخېستي ولی ورکه غاړه خلاصه که. که چا کړي توبه وباسه، که چا نه دی اخېستي چې ځنه مې سود اخېستی دی ورکه، ته ګوره الله به درله د هغې عوض درکړي. او که چېرته په سود کې دې لیکل کړي توبه وباسه، بس الله زما توبه ده. که ګوۍ دې کړي د چا د سود په شټام باندې، وی الله زما توبه را بس، خیر دې په دې په توبه م الله بخي. کتابت دې کړي په دې د الله په توبه م بخي، الله ما معاف که. خو که پردې حق دې په سود خوړلي، نبی ابه ورکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې اعلان کوي، مخکې سود هلته جایز و، کافرانو خو به بیا وروسته چې مسلماني راغله نو حرام شو، نو اعلان یې وکړو. او د عباس رضی الله عنه به ډېر زیات سود کو، اعلان یې وکړه، خلک اعلان وورئ نن نه پس سود ختم بس. او د عباس زما تره د لومبۍ عمل یې پې خپله وکړه، زما د تره چې څومره سود په خلکو پورې دی ټول ختم بس، نه به غواړي. او یو بل حدیث کې راځي ډېر سخت دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې یو سړی
د سود پیسې چې دی هغه خوري د هغې سزا څومره ده؟ درهم الربا د سود 1 روپۍ سړی سود کوي د هغې سزا څومره ده؟ د هغې دومره سزا ده ان ینکح الرجل امه حدیث پاک کې راځي، بلکې داسې الفاظ دي درهم الربا 70 جزءا، او یا چنده ګناه ده، او یا چنده، او یا ایسې ګناه شوه. او یا ایسې څونه ایسې دي؟ نو بیا فرمایي ایسرها ان ینکح الرجل امه، په دې کې رکوټې او یا چنده، لکه او یا چنده زیات دی خو په او یو کې پوټېنې ګناه دومره ده لکه سړی چې د خپلې مور سره بدعملي وکړي. دا زه نه ویم، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ایسرها ان ینکح الرجل امه. مشکات شریف کې وګوره حدیث شته دی، لکه سړی د خپلې مور سره بدعملي وکړي، دا چې او یا ځله وکړي دا بدعملي، او یا کرته، او یا کرته د مور سره بدعملي وکړي، د سود د روپۍ ګناه له دې نه هم زیاته ده. الله دې مسلمان وساتي، موږ د رحم راشي. سود او سود بهر کې یو کار خو شوی دی الحمدلله. زموږ متحده مجلس عمل خیبر بینک کې بلا سود بینکاري شروع کړې ده، ورو خورېږي هم بلا سود بینکاري د خیبر بینک کې. پېښور کې چې کوم برانچ دی انشاءالله چې په دې نورو علاقو کې مغه خوره شي. ما د هغه منیجر نه یو ځل تپوس وکړ، مې تاسو دا بلا سود بینکاري چې شروع کړه څه فایده پکې شته؟ څه کوې په دې پیسو خلکو نه چلې؟ وایي موږ پې مضاربت کوو، موږ پې مرابحه کوو، دا د شریعت اصول دي. هغې د دوبۍ نه کسان راغوښتي دي ماهرین، او هغې ممبر چې دی د دغې کمیټې چې دا څوک بغیر سود بینکاري کې مولانا تقي عثماني رحمت دامت برکاتهم د کراچۍ مفتی شفیع صاحب دی، دا پکې ممبر دی. داسې نور لوی لوی خلک زموږ مفتی غلام الرحمن صاحب دی پکې، دا خلک دي پکې، هغې باقاعده نګراني کوي. مې څه ګټه پکې شته؟ منیجر یې ما ته وایي چې مولوي صاحب زبردسته ګټه ده، او بل دلادل خلک پیسې وړي موږ سره داخلوي. وایي موږ په میاشت کې یو اوسط یو میاشت کې 2%، کله میاشت کې 3%، کله 3.5%، کله 2.5%، یعنی اوسط 2-3% ګټه موږ ورکوو سره په میاشت کې. دا ډېر شی دی ګورئ. دا نور بینکونه 8% او 9% درکوي، خو په کال کې درکوي. دا 2% صفا ګټه درکوي په میاشت کې. 1,00,000 روپۍ ورکوي ورسره کېږي 2,000 روپۍ درکوي د میاشت کې. هغوی پې تجارت کوي بهر کیف. دا مونږ نه وایو، مونږ وایو چې خدای پاک په دې ټولو بینکونو کې چې کوم د سټیټ بینک او د مرکز لاندې دي، دا خو زموږ صوبې نه نور بینکونه بهر دي، صرف خیبر ورسره دی. خدای دې په ټولو کې سود ختم کړي، او پروردګار زموږ د معاشره سود نه پاکه کړي، او خپلو پیسې کې سړي خپل تجارت په حلال کوه، الله برکت پرېږدي پکې. خو سود ګورې ډېره خطرناکه ګناه ده، پروردګار دې زموږ اوسي. بانډونو متعلق بانډم سود دی جی، مکمل سود دی. دا اسې هیلي حوالې دي، دا بیمې او بانډونه او دا قصې پسې دا سود دی سود. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. حلال ګټه او حلال تجارت چې څوک هغې کې برکت هم شته. پروردګار یې زمونږه دعا کوي چې حلال رزق نصیب کړي. او دا دې خط خبره وکړه که بالفرض چا په بینک کې پیسې ښودي او په هغې منافع راله او دی وی یاره دا خو بس توبه ده، غلطۍ مې کړې ده، خو چې منافع پرې راله نو دې سره بس کوم. نو هغه دې چې ته غریب له ورکوي یا یو ځای کې دې ولګوي، خو د ثواب نیت په پې نه کوي. لکه به دا وایي چې دا خو پلیتې پیسې به خلاص شم ته. بینک کې یو کاته شته که چا سره پیسې وي او دی وایي چې د خو کور کې نه شم ساتلی، تجارت نه شم کولی، نو کرنټ اکاونټ ورته هغې کې دي چې د هغې کې سود نه. اگر چې په هغې هغوی بینک والا بیا سود کوي، ته خو نالې هغې پې کوي، خو څه کوي ضرورت دی مجبوري د کور خو نه شي کېښودی، کور یې خو سبا دې څوک کنډر کوي. دغه یو ضرورت دی، د ضرورت دی چې زه خو څوک یم، ام ښه نه ده ځان له پسې پټې والا، ځان له پسې کاروبار وکړه، پټې پې اجاره کړه، ځان له خپل رزق پې ګټه. خو که ډېره زیاته مجبوري دي وي ډېره زیاته، نو خیر دی کېده، خو ته پې ماله بیا هم پې هغوی خو کوي، ښه خبره نه ده، خو زه څه دغه شته مجبوري د انسان وي. نبوت نه مخکې د نبي علیه السلام متعلق تپوس کوي، دین ابراهیمي دی که نه؟ او جی او عید کارت شرعي حیثیت شته؟ یاره دا خو بلکل ښه خبره نه ده. بعضې خلک چې دی دا اختر دا کارډونه اخلي او په تحفو کې یو بل لېږي، دا ګورې بلا پیسې بې ځایه ضایع شي. او بعضې خلک مونږ له لکه کارډونه را لېږي که نه، ته یقین وکړه یو کارډ ته چې ځان اندازې ته اخلم نو یو کارډ به د 10 او 10 روپو نه زیات وي. د سکول لا ماشومانې پیسې یوسي په 10 روپۍ 12 روپۍ کارډ وایي یوې ملګرې لېږم او بلې له لېږم. دا ښه خبره نه ده، دا عید کارډونه لېږل خو بلا دولت بې ځایه بربادېږي او تاوانېږي. هسې اختر کې یو بل سره مبارکي کول، یو بل له تلل راتلل، دا خیر دی، ثبوت شته دی. بل یو ټکي ته بل هم ویم
دا پتنګ بازی اوس به بیا هغه سیزن سرخوړی راشي. دا د هندوانو یو رسم دی. زمونږ په دې وطن کې خو کم دی، خو په دې پېښورونو کې او په دې ښاریو کې ډېر زیات دی. مانجی دی او پتنګان دی او څوک پکې غریبه د کوټو نه پرېوځي. بلکې ما اورېدلي چې بعضې داسې هغه مانجی دي، موږ هم چې ماشومانو دا به ملوزوله هغه مانجی وي بعضې وي هغې کې څه شی چولي څه کیمیکل هغه چې د بجلی تار سره وجنګېږي سړی هم وجني، تارونه هم شاټ کړي. نو دغه څیزونه دا لوفرۍ څیزونه دي. دې نه دې الله محفوظ دا ټول کشر کولو ساتي. دعا وکړئ چې الله هم د آفتونو مصیبتونو په امن کې وساتي. الله په موږ رحم وکړي. پروردګار هم د سودونو نه او د حرام مال نه وساتي. حرام ډېره لویه ګناه ده، والله دې حلال رزق نصیب کړي. پروردګار دې حلال ډېر راکړي او د حرامو نه دې الله د یوې روپۍ نه الله وساتي. څوک بیماران یې الله تعالی شفا ورکړي. زمونږ د بشیر جان حفیظ صاحب ترور وفات شوی وه دې تېر شوې هفته کې، هغې ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او پروردګار لوی سفر د آخرت د خوشحالو کې الله وارثانو له صبر ورکړي. زمونږ په دې کلي کې زمونږ په دې محله کې د محمد عمر لالا وفات شوی او بل هغه بټیانانو کندي کې راحت ګل لالا وفات شوی. دواړو ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. پروردګار د آخرت د لوی سفر د خوشحالو د راتو کې الله پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. زمونږ ستاسو چې څومره مردګان مشران وفات دی الله ټولو بخي. او دا زلزله چې راغلې ده ګوره د الله لوی قهر دی. تا سوچ وکړې ما ته چا وی چې بره 1,00,000 کسانو ته هغه تعداد ورسېد او لا نور به هم پکې راځي. دا په دریاب کې دننه زلزله راغلې ده، په وچه نه ده. وایي خدای د لکونو اټم بمونو نه هم دا زیاته ده. مې دا د الله لوی قدرت دی. نو څه خو پکې کافر مردار دي هغه نه یادو، خو د انډونیشیا یا بعضې ملکونو مسلمانان هم پکې مړه دي. نو چې کوم مسلمانان په دې زلزله کې شهیدان دي الله یې د هغوی مغفرت نصیب کړي او مسلمان دی هر ځای کې الله د آفتونو مصیبتونو محفوظ کړي. او کافران هغې ته موږ سوال کوو چې الله مسلمانان کړي، او کاذلي بدبختي نو خدای دې په خپل قهر او په زلزلو تباه او برباد کړي. الله دې آخر وخت کې باران ته هم دعا وکړئ. باران خو د فصلونو لپاره د فایدې دی، خو چې زیات شي نو بیا الله ښه پوهېږي. الله یې د باران د رحم وګرځوي او الله یې د باران د قهر او د غضب نه موږ محفوظ کړي. آخر وخت کې الجنة ستوديو.